زلزالا شديدا الله زلزله براغلي وسما زلزله د مؤمنان ټول خوځولي وو خو دغه مؤمنان دي چې دوی په دې زلزلو کې د فتنو په دې زلزلو کې د امتحانونو په زلزلو کې او د مصیبت په زلزلو کې دغه مؤمنان دي چې دوی په ایمان باندې زلزله نه راځي او دغه مؤمنان دي چې دوی ایمان نه ګډوډ کیږي او دغه مؤمنان دي چې دوی ایمان نه کمزوري کیږي او دغه مؤمنان دي چې دوی عهد کړی د الله سره چې موږ ستا په دې دین باندې مرو او که ژوند تېرو هغه موږ ستا د دین دپاره تېرو غزوة احد یو غټ سیرت دی د دې احد د غزا او په قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې غزا ډېر ناشنا تفصیل بیان کړی ناشنا تفصیل الله بیان کړی او ډېر زیات آیتونه د دې غزا په باره کې راغلي او هغه مصیبتونه چې کوم په مؤمنانو راغلي په دې غزا کې الله د هغې ډېر حکمتونه ذکر کړي یو حکمت الله ذکر کړی په سورة آل عمران کې وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله يزر أحكار كل ولا مؤمنان فكذا غزالي رسخته ويتخذ منكم شهداء والله واري شبه مؤمنان كي شهيدان جورش والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله واري شبه مؤمنان بني امتحان راولي شبه دويد إيمانون خباكشي ويمحق الكافرين والله واري كفر وكافرا ختمك وده ناشنا غزاوة وبدي كي ناشنا سختي ومصيبتون راغلي دي په مسلمانانو باندې الله گواهی په دې خبره باندې چې ما خام منځنه بعد چې کله ما د دې سیرت په باره کې څه کتو زما طبیعت هغه وخت نه بس ټول سوچ او فکر مې دغه مسلمانانو په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره سختي تېرې کړي زموږ دپاره د دې اسلام دپاره او د دې ایمان دپاره او نن موږ په څه حال یو زموږ د ایمانونو څه حال دی الله سبحانه وتعالى د دې اوچتو انسانانو په نقش قدم باندې موږ روان کړي او الله سبحانه وتعالى د دې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي غزوة احد او د احد غزا قریش مالک سات مخکې تاسو ته ووایي چې هغوی ته غمونه